نو دا باز خلک چې وایي چې پلانی وابي دی او دغه وابیان دي او نسبت الوهاب ته کوي نو الوهاب خو د الله نوم دی الوهاب د الله نوم دی بیا دا شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله کوم چې په دې مبارکه ځمکه باندې را پیدا شوی توحید دعوت یې کړی هغه ته یې نسبت کوي نو نسبت هم غلط دی د هغه نوم محمد و بیا محمدیان ویلی خلکو ته خو د هغې نه تښتي نو بیا نسبت یې الله ته وکړو الوهاب دا وهابیان دي خو دا فایده یاده کوي په دنیا کې د ځمکې په دې مخ داسې فرقه نشتي داسې څوک نشتي چې ځان ته په خپله وهابیان وایي د دوی بله نوم ورته پله اوس موږ ته وهابیان وایي موږ کوم ځای کې ویلي چې موږ وهابیان یو زموږ بچو ته په سجي کې دا بیان راغلی چې موږ یو فرقه یو او زموږ نوم وهابیان دي او موږ ته خلک وهابیان وایي او موږ ته وهابیان به دې وایي ځکه چې نه موږ چې ځان ته وهابیان نه دي وایي نو دا ذهن لږ کولو کوي ذهن لږ کولو کوي دې وهابي نه وهابي ټکي نه او یا وهابیانو نه زموږ په دې ملک کې صرف نه دی بر صغیر کې پاک و هند او افغانستان او د خوشا بنگلادیش او دا ملکونه چې هلته دې نه یو قسم کنځله جوړه شوې ده چې ته چاته کنځلې کوې وهابي ورته وایه نو مولوي صاحب به منبر ته وخیږي دا ګوره وهابي دی عوام غوږونه لاس وړي توبه یې الله توبه نو دې دومره نه کوي چې د مولوي صاحب پسې ورشي چې مولوي صاحب اور خو ما به د وهابي ټکي پوه کړه د وهابي څه ته وایي اور خو ما به دې پوه کړه بیا د دې وهابیانو نظریه څه ده ما به پوه کړه نو نه دا تپوس دي چې نظریه څه ده نه دا تپوس دي چې د وهابي څه ته وایي نه دا تپوس دي چې آیا داسې څوک شته چې ځان ته وهابیان وایي خو چې وایي وهابي دی بس لکه څنګه چې شیعګانو روافظو موږ ته غلط تاریخ بیان کړی دی د کربلا او هغې اثر کړی دی په جاهلو مسلمانانو باندې خصوصا زموږ په دې طرفونو باندې نو هلته چې چاته څوک کنځلې کوي سم د یزید زوی دی دی اوس د یزید رحمه الله نه خبر هم نه دی چې دا یزید څوک و آیا د یزید د حسین رضی الله عنه په شهادت کې لاس و او که نه و خو بس خبره اورېدی شوې ده چې پلاری د یزید زوی دی دا ظالم دی او بس هغه ویلی کېږي نو دغه شان زموږ ملکونو کې دا ټکې ویلی کېږي پلانی وهابي دی نو دا وهابي څه شی دی ښکرې دی که بلا ده څه شی دی آخر اوس موږ ته وهابیان وایو نو الحمدلله زموږ په منهج کې یا زموږ په بیان کې زموږ په درس کې آخر کم شی دی چې هغه د قرآن او حدیث سره ټکراو وکړو خو داسې د پوخانه د باطن پرستو د عادت را روان دی چې په دې حق پرستو باندې نومونه ایږدي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت میلاو شو نو هغه ټیم کې چا به ایمان راوړو د مشرکینو به ورته صابي وي صابي او د صابئه به یې چاته وي وي د دین پرېښو یو مذهب یې نشتي اوس ګوره دوی دا تپوس نه کوي مخکې مذهب هغه څنګه پرېښودی صحیح مذهب ته خو هغه اوس راوړېدو او ته یې مذهب یې پرېښودی نو دا قسم نومونه دې دپاره به یښودو چې دا عوام د دې دعوت نه وتښتي نو داسې یو فایده منځ کې راغله انک انت الوهاب الوهاب نوم دا د الله